هغه راجګیږي، هغه ته نجیب، امان الله خان، کارمل، اشرف غنی، کرزی دا مقدسات دي. اما احمد شاه بابا، ملا عمر، نه خلکو نه خلک جوړوي، له نسړو نه سړی جوړوي، ته بار بار یادې نه دا اوس زه بیرته هم سموم، غم مه کوه، هېڅ غم مه کوه. د خلکو زه نن د خلکو ته ټولو ته وایم، ټولو افغانانو ته وایم چې هر څوک مې د حسیب په لایف کې ولیدم، زما څومره لایفونو کې ګډون سره کړی، زما خپل میشن خپل هدف مې و، زه خپل هدف ته ورسېدم، ټول هغه څه چې ما غوښتل هغه مې ترلاسه کړ. له نن نه وروسته مې که کوم افغان د اسلام پال مبارز د امارات او د افغانستان دفاع کوونکی د حسیب په لایف کې ولیده، موږ ټولو اتحاد کړی ده، بیا به ګیله نه کوي. اول که زه ورغلم ما ته وایستولې وره دی پرېږدی، دا نور اګنور سو، د سره بحثونه، ځکه دا هماغه یوه موضوع ده، یوه موضوع ده، هغه هیڅ موضوع ده جنرال صاحب، یوه موضوع ده. دی په قرآن کریم اعتراض لري چې دا ولې په عربي باندې راغلی. قرآن کریم کې چی شي دي؟ او ساينس پکې نشته، دی په قرآن کریم کې و ساينس غواړي، طب پکې نشته. زه درته ثابتوم دا هر څه پکې شته. مهم نه ده جنرال صاحب، هغه چې هر څه وایي، دا اوسنۍ موضوع د حسیب له قد و قامت نه ډېره لویه موضوع ده، دا د افغانستان د خلکو د شل کلن ناورین موضوع ده، په دې کې حسیب هېڅ شی نه ده. معنا ورکوي، داسې معنا ورکوي لکه د ما د فارم غویی چې راځي په طب کې تجربه کوي. نه ده مهم، هغه هر څه دی وایي، دی به یې وایي، مګر داسې څوک به وي چې د جمهوریت په استازیتوب راسي د 20 کاله افغان وژنې ځواب واچي دلته. دا سوای زموږ په کار ده. اوس د ما یو فزي او فرد څه کوم چې راغلی د په خپله خبر نه پوهېږي، کله ډاکټر نجیب ته ولاړ سي، کله امان الله خان ته ولاړ سي، او د نن وضعیت چې د موږ باید پوښتنه وکړو چا نه، موږ حساب وغواړو له چا نه. ته که د یو چا پسونه مړه کړې 20 کاله، ولا حساب درنه وغواړي، ولا د چا سپي مړه کړې، ولا حساب درنه وغواړي. د ما انسان وژل شوي دي، څوک ورسره شریکان وو، هغه بیرته ماته موضوع راکوي، موږ هم سادهګان یو، هغه بیرته ماته راځي موضوع راته راکوي. نه خیر، برماله یو د دلته یو کمنټ وکړه چې تاسو ملحد سره بحث کوئ. بالکل دا که ملحد ده زما افغان ده، اما حمزه هم ملحد ده، د چارسدې د غواګانو ټیکهدار هغه هم ملحد ده، نو هغه سره د یو څوک بحث کوي، هغه د تر ما ښه افغان بولي. برمل سره به زه څنګه، زه په جار باندې وایم چې تر هغو پورې له حسیب ملحد او حمزه ملحد سره تاسو بحث کوئ، زه به له دې سړي سره لګیا یم، تر هغو پورې چې زما او د بحث یو رقم نه. حسیب مهم ده، هیڅ فرد مهم نه ده. د موږ او تاسې په کورونو باندې بمونه ورېدلي دي، د دغه حساب کتاب لپاره سړی را پیدا کوي خلکو. برمله زه غواړم دلته یو سوال وکم، زه حسیب خان سوال وکم، ځکه چې دا نن سبا حسیب خان ډېر په چرچو کې ده. د حسیب خان کله د ډاکټر صاحب نجیب تصویر تر شا لګوي، یا دی وایي چې زه ډاکټر صاحب نجیب لاروی یم، خو بیا په عین حال کې بدلې د جمهوریت بولي، او در حال کې جمهوریت د امریکایانو طرفدار ده په افغانستان کې، هغه امریکایانو نجیب مړ کړی ده. دا خو نه پیږي، غیر سیاسي ماشومان دي. تاسې سیاسي ماشومان راخیستي دي، په لوی لاس سړي ځینې جوړوي، په لوی لاس سیاسي ماشومانو نه تاسې سړي مه جوړوئ. دغه موضوع چې دا حسیب 40,000 ور سره خبر کېم، د دغه موضوع د قد و قامت برابري نشي دی درلودلی. چې د افغانستان په خلکو باندې چې ناورین تېر شوی دی، د دغه ځواب به دی حسیب یې غواړي که نه غواړي. بس ما تر هغې پورې سیاست پرې ایښی ده برمله، تر څو پورې چې د 20 کلن ناورین حساب دوی نه یې راکړی. دا حساب موږ غواړو وسړی، موږ دغه حساب پرېښوده، که موږ دغه حساب پرېښوده، ګورئ په دغه حساب کې د موږ تاسې تورسرې زندانو ته اچول شوي دي. دا حساب ګوره پښتانه په درې خبرو مرګ کوي، د چا عزیز تربور مړ کې مرګ دی روا ده، د چا بې ناموسي ورواړی مرګ دی روا ده، د چا په شخصي حریم ورتېر سي مرګ دی روا ده. دغه درې سره باندې موږ ته راسوي دي، په ناموسونو را تېر سوي دي، په شخصي حریم را تېر سوي دي، عزیز تربور یې راوځلی دی. دغه سره د موږ خلک ملګري وو. که موږ د دغه شي حساب ونه غوښتو، که بیا د 1000 کاله هم څوک ووژني، بې عزته دی کي، په ناموس تېری راوکړي، بیا موږ ځواب نسو ترلاسه کولی چې دا یې ولې وکړو. اوس زه ډېر تعجب دې ته وړی یم، څومره د شرم خبره ده چې یو څوک راجګېږي په دغه ټول شیانو له پاسه د هغه شي طرفداري کوي. یعنې تو برمل او جنرال صاحب او لونګینه، یعنې دا په دې معنا چې دا کومې خبرې کومه لار چې زه روان یم
ما دا لار او دغه مسیر می صحیح ده یعنی زه خو خالي همدغه پوښتنه کوم هر څوک ګوره که ته یو وار د ځان دفاع ونه کړې د ځان د دفاع خبره ونه کړې ته هیڅ تعریف نه لرې بیا ته هیڅ حیثیت بیا نه لرې او دغه خلک چې د دغو ټولو شیانو په پټو سترګو تېرېږي زه ډېر عجیبه یم چې د غیرت تعریف دوی ته بیا څه شی ده د ناموس ساتنې تعریف بیا دوی ته څه شی ده د ننګ تعریف دوی ته بیا څه شی ده د دې پښتونولي تعریف دوی ته بیا څه شی ده که ته دغه شیان اګنور کړې چې تا په وطن باندې پر دوی خلکو ګورئ هماغه سوال باید د عبدالرازق ناصري دا باید جواب کړي لونګینه دو پښتانه چې په خپل منځ کې سل کاله سره مړه کي خو سره همسایګان یو خپل بام ته خیزي د همسایه دښمن دروازه ټکوي چې ناموس دی ما ته محترم د تاسو سره دښمن د ته د ناموس ته وایي چې لږ پرده وکړي موږ خپل بامونه کال کوو تا دلته موږ ته پردي خلک راوستل او موږ په کورو د راوخځول خو بیا هم ته راته لیکچر راکوې بیا هم ته ماته سیاست راښیې ته بیا هم ماته راښیې چې زه به تاته بیا سیاستونه هم درښیم افغانستان هم درته رن کوم ډېر عجیبه ده او بیا دغه ټوله موضوع څنګ ته کېښودل سوي ده داسې خلک چې 5 خبرې نشي سره جوړولی هغه مطرح دي د هغو په اړه خبرې کېږي برمله ته پوهېږي افغانستان چې په داسې حالات کې قرار لري خو تر ټولو غټ دلیل یې همدغه ده چې ماشومان دي موږ بس مطرح خلک دي ماشومان مطرح چیرې مهمه پوینټ درته وایم بیا زه ویده کېږم دا چې لایف ته راسي ملګرو دا لایف شیر کړئ جمال ته ټویټر د هغه هم فالو کړئ او هغه وکړئ دا ویډیو تر ډېره پورې ورسوئ د ده په مبارزه کې ټول عمر دی سوال باندې تېر سوی دا د ما ویډیو ورسوئ هله افغانانه د ما ټویټر بیا وګورئ هلته ټویټر ته راسئ اوله که څوک د خیره کادې بولي د ده 4 کاله کېږي چې ټیک ټاک یې جوړ کړی پکې ډزیږي د ما 4 میاشتې کېږي زه له ده نه په فالورو کې په هر شي کې تېنه مخکې سوی یم نو پسکنه سنبۍ جنرال صاحب هغه ته وګوره حیثیت ته وګوره او ته داسې خلکو سره لګیا جنرال صاحب قرآن ته وګوره په خدای قسم د ما په تا باندې په دغه خاطر ډېره خوا بده چې ته له ډېرو وړو خلکو سره اخته یې نه هغه په یو شي کوي دی د هغه وسله غټه ده سنبۍ امته آزاد جنرال صاحب لاړی زه د غواړم د دې هغه سره برمل خان سره زه غواړم ښه چې یو څو د پښتونولۍ خبرې ورسره وکړم دا بعضې ملګري دې لاندې لیکي چې ته ولې د هغه سره د برمل سره لایف کې ناست ځکه تا خو حسیب ته ویل چې ته برمل سره لایف راځي ګوري برمل چې دا په ښکاره باندې وایي چې زه ملحد یم او دا اوس چې دلته موږ کوم بحث کوو نه دغلته موږ دیني بحث کوو نه موږ په اسلام باندې غږیږو نه په عقیده باندې غږیږو او نه هم دغلته څوک د اسلام او د دین توهین کوي برعکس د یو افغان په حیث باندې برمل حق د دې لري چې د افغانستان په سیاست باندې وغږیږي برمل حق د دې لري چې خپل ویر او تشویشونه دغلته موږ تاسو سره شریکي ځکه که موږ تاسو داسې وایو چې په افغانستان کې یوازې مسلمانان دي نه په افغانستان کې خو سیکان هم دي خو هغه هم د موږ په عقیده باندې د موږ نه دي هغه هم د موږ په عقیده باندې جوړ نه دي خو موږ هغې ته هم حق ورکوو نو په افغانستان کې د سیاست حق به هر څوک لري هغه که د موږ سره په عقیده باندې جوړ ده او که جوړ نه ده خو که برمل دغلته همدا اوس د ما په مخ کې دین او اسلام ته توهین وکړي غلی پاتې کېدل خو څه چې بڼه کې به درته پې وباسم خو برمل نه کوي ټولو نه پیغت څه شی په ما باندې تورونه او څه شی رښتیا دي په ټولو تاسې په حضور کې لونګین او جنرال صاحب او شیخ د ټولو نه بخښنه غواړم په 1000 وارې بخښنه ترې غواړم بس کور دی دا چې دومره زړه غټ کو چې ته بخښنه غواړې موږ د یو افغان په حیث باندې د یو پښتون په حیث باندې الله دې درته بخښنه وکړي موږ بخښلی موږ سره هر وخت ګډون کولی شو موږ به د نر غوندې در سره کینو ځکه یو ځیږ پښتون یو نر پښتون په افغانستان کې د نرو خلکو کمي ده د ځیږو خلکو په کمي ده چې خبرې صافې وکړي نغښتې ورنغښتې ونه کړي ځکه افغانان په صافو په کلیوالو او په غرنیو خبرو باندې پوهېږي دا چې موږ افغانانو ته 2 د انګلیسي لغاتونه 3 د اردو لغاتونه 14 15 16 17 18 بیا خپله خبره راکوو کله د افغانانو سر خلاصېږي نو ځیږ سړی یې نر سړی یې الله تعالی غیرتي ذاته
نو په دې باندې دماغ خوش شي خدا شته برمله په دې باندې دماغ خوش شي خدایم بخنه غواړم بالکل وو موږ به دوا درته کوو چې خدای دې بس د موږ سره درته هدایت دې نه کوي وکړي نه مینه ګوره بله خبره دا چې برمل خو بیا هم هغه مشرکینو باندې لري که نه هغه که سیکان دي او که هندوان دي او که هر څه دي نو د اشرف غني ښځه چېرته ده چې چا په جومات کې لیدلې وایي زه هم مسلمانه یم ماتزه یو خو ته د موږ په بابا باندې مه لګېږه شیخ اشرف غني له ښځې سره ورې پرتله کوې شیخه الله دې وشرموه ته یو دغه د موږ بابا له ښځې آزاد ګرځه نو زه برمله یو شی دې غلط وکړه برمله پوهېږي ما دا تېر هفته د سیاست سره خدای پاماني کړې ده خو بیا هم چې د سیاست سره مې خدای پاماني هم کړې وي په ټولنیزو باسو کې په ټولنیزو مجلسونو کې به نر غوندې در سره کېنمه نو دغلته به خپل مجلسونه کوو ټولنیز بانډارونه به کوو موږ تاسو ټولنیز دومره شیان لرو دومره ستونزې لرو دغه نه راځي دومره بحث دومره پراګنده او ډېر کوشش په دې کې داسې دي افرادو ترمنځ د بولینګ گیم وسي بولینګ گیم دا معنا چې یو بل ښکته راولي او دا کوم اډینس چې دواړو طرفو ته ناست دا هم همداسې کسان وو چې څوک ډېر په بل څوک ښکته راوستلی سي تر څو ډېر چکچکې ترلاسه کړي اصل د موږ موضوع دا نه د موږ انسانان یو موږ خو موږکان نه یو د موږ حافظه ولې دومره کمه ده دغه دا 20 کاله د موږ په وطن باندې څه شی تېر سو زه خو دا ته پوهېږې زه رواني ناروغ سم ما به 400 سایکټریسټان سره په دې خاطر هغه نیولي دغه حالت ځورولم چې چی روان وو دا چا روان کړي وو ولې روان کړي بیا دوی وایي جنگ په وسلو باندې کېږي په بمونو کېږي بمونه له موږ سره نه وو ټول افغانستان کې د بمونو کمپنۍ نسته دا په موږ ورول سول او د دغو سره ځینې خلک ملګري ول د پیسو په خاطر دوی تنخواګانې اخیستې د تاسو چې کوم څوک د وایي دغه حسیب ځواک د شیخ وایي ما راواخله هغه فکر کوم دانه ده دا خلک پکې و هم نه دا بېچارهګان همداسې پکې یو چا رامخته کړي دي چې ورسه ته وغږېږه په دې کې په دغه مسله کې اشرف غني له شرمه نشي غږېدلی دوستم لومړی معاون و په اول سر کې دا له شرم نشي غږېدلی کرزی چې 14 کاله رئیس جمهور پاتې شوی د هغه نه نشي غږېدلی امرالله صالح نشي غږېدلی خو داسې خلک غږېږي چې هغه په دې شي کې نه ول برمله زه غواړم دلته یو شی درته یاد کړم راتلونکي اونۍ کې موږ د ډاکټر صاحب لیدو ته ورځو نو که ته دغسې یو څو خبرې ماته د وار نه مخکې را زده کړې چې زه یې همغلته مخکې ورته واچوم او په لیکنې بڼه یې ورته واچوم ورته یم چې بس چهار وخت د زړه و جواب یې راولېږه ډاکټر غني ته دومره ووایه چې ډاکټر صاحب موږ په دې پوهېږو چې ته استعمال سوې او په ښکاره ډول استعمال سوې د خپلو خلکو په وړاندې استعمال سوې د هغه چا لخوا استعمال سوې چې تا ټوله کورنۍ همغلته ناسته ده او ته نسې ورتللی د دغه پردي پالنې نتیجه دا شی ده ته دا خبره خلکو ته وکړه چې د افغانستان مسله په افغانستان کې که د نن حل نه کوي پردي موږ ته مسله نه را حل کوي او نه را حل کولی سي دی باید دا خبره وکړي بالاخره افغانانو ته چې د افغانستان مسله دا د په پردیو حل کوله حل نه سو دی پکې تاواني سه پکې وم شرمېده پکې بدنام هم سه دی باید دا خبره بالکل دنه دا خواهش وشي چې ته موږ ته دا خبره وکړه چې آیا اوس هم ته په دې باور یې چې د افغانستان حل لاره په بیرون کې ده آیا ته اوس هم باور یې په دې باور یې چې دغه د نور نړۍ خلک دا د افغانستان له غمه مړه دي چې افغانستان کې به سوله راولي امن به راولي نه خیر دغه درد و غم یوازې د افغانانو ده او افغانان به دغه ته خپل منځني لاره ټاکي له بیرون نه هېڅوک هم ته لاره نشي درکولی آفرین بالکل همداسې نو بس زه د تاسو ټولو په اجازه باندې یو هغه عبدالرازق اشنا هغه د برمل سوال جواب ورکړه خیر ده جواب یې غواړو موږ هم د لاندې ناسې په تمه یې ته جواب ورکړه موږ به یې ریکارډ کړو سبا به یې پوسټ کړو زه لاړم تاسو ته ښه وخت بل ملګری به یې ورته راپورته کړو او شیخ دا د افغانستان مسله دومره په افرادو پورې مه راڅرخوئ ته له افرادو سره جنجالونه هغه مه کوه د افرادو لیول ته مه ورکته کېږه دغه مسله چې هر څوک وایي چې دغه سیستم چې دا اوس موجود دی د دې خلاف یم دا خلک را پیدا کړه زه ورسره وغږېږم بس الله ول څوک مې راپورته کړه زه به ورته د هغه هم راپورته کړم د دې یو بل ملګری به راپورته خپله که حاسب ځواکي هم راپورته کړه چې ورسره وغږېږو یو خو دغه پراګنده باسو کې چې یو وارې ډاکټر نجیب یاد چې زه په دغه شي نه غږېږم زه ټو د پوینټ غږېږم راځئ چې خبرې وکړو دا د حاسب مسله هم ده حاسب هم په د افغانستان کې حق لري دا د هغه پرابلم هم ده دی هم غیرت تعریفوي ځان ته ته پوهېږې د افغانستان په تاریخ کې
دومره غیرتي خلک لکه طالبان چې دي په تاریخ کې نه دي را پیدا شوي. بالکل په تاریخ کې دومره لویه مبارزه د افغانستان په تاریخ کې هیڅ چا نه سوی کولی. نه زما پلار کولی سو نه د بل چا پلار کولی سو. لکه دې خلکو چې وکړه په دغه عصر کې د دغه ټکنالوژي په عصر کې دغه مقابله هیڅ چا هم نه سوی کولی. لکه څنګه چې د برطانیې لویه امپراتوري په افغانستان کې ودرول سوه دغسې د دغه سپر طاقت امپراتوري هم په افغانستان کې ودرول سوه. هغلته ناکامه سوه. بل